السلام علیکم. او زه ټولو ملګریو ته نومونه نه اخلم. موږ ملګریو بیا واخیستل. دلته چې کوم زموږ ټول ملګري راغلي دي، ټول یورپ نه راغلي دي او خویندې راغلي دي، لوڼه راغلي دي. زه د دوی نه ډېره شکریه ادا کوم، زه د دوی نه ډېره مننه کوم. زه د پښتنو مخالفینو ته د دې ځای نه دا اعلان کوم چې راشه د پښتنو وګورئ، دا نه راشه د پښتنو وګورئ، راشه دا زلمي وګورئ، راشه دا پیغلې وګورئ. دغه ټول دا پښتنو سره احساس دی چې موږ سره پرابلم دی، موږ چې کوم د مسایلو سره مخامخ یو. او زه ډېرې هوښیارې خبرې نشم کولی. تاسو ټول عالمان چې دلته راغلي، هر یو سر لري، هر یو چې کوم د په دې شیانو پوهېږي. یو وخت چې د افغانستان ربړه چې کومه ده دا ډېره پیچلې ده، د هغه موضوع داس په یو سیمینار کې نه حل کېږي. زه پېښور ته تللی وم، ما خدای بخلي خان عبدالولي خان ته ورغلم. نو ما ورته بابا د افغانستان د څه کېږي، دا مخکې 4 اتیا خواوشا وکنه. نو بابا وخندل، وی چې دا خبرې خو نور خلک هم ډېرې کوي چې یوه ورځ دا چالو چې دلته ترپ تروپ شو، چا وی چې سفیر راغی که نه. ما وی امریکنی سفیر باره ورځ راخلاص و، خو دغه روسی سفیر و، ورسره ازبک هم و که نه. نو وی چې ډوډۍ هم وخوړه، بیا سفیره ته چې دا به څه کېږي، د ازبک ته وی پښتو هر څه ورتلل. وی ما ورته چې زه به یوه کلیواله خبره درته وکړم چې دا کلیواله شوې ده. وی پخوا به چارساده باندې دا سیند چې کوم دی د سوات، وی دې باندې پول نه و، د کشتۍ پول و که. نو وی چې بیا به په سوات کې چې سیلاب راغی، نو هغې ځای نه به ټلیفون وشو، د دغې پول مشر چې کوم وی د علامګل ماما و. علامګل ماما تعلیم نه و کړی که نه. وی دلته خونه جوړه وه، هغې ته به ټلیفون راغی چې کشتۍ پول خلاص که، چې د نیز او دا څه ورته سیلاب تیر شي، علامګل به بیا وتاړو که نه. نو چې یوه ورځ چې د پاکستان جوړ شو، چې یو چیف انجینیر راغی، وی چې به چې د پل څوک تړي او څوک یې خلاصوي. وی علامګل ماما به بر سر د خونې نه راووتو، وی ورته وی چې صاحب زه یم. وی انجینیر ورته تا سبق ویلی؟ وی نه صاحب. وی بس ته د نن ورځ نه کور ته ځه، دلته زه چې کوم د نوی انجینیر راول چې سبق یې ویلی وي که نه. نو ولي خان خبره کوله چې د سبق والا انجینیر راغی، دغه ته ټلیفون راغی چې د پول خلاص که، سیلاب چې تیر شي بیا وتړه. وی دغه نوي انجینیر پول خلاص خو بیا تړلو په چالې نه پوهېده که نه. نو وی چې حق حیران شول خلکو په تکلیف و د ټانګې کیسې. وی دې نه یو شور جوړ شو. وی اخري چیف انجینیر ته ورغله چې دا څه بلا وکړه چې تا علامګل کور ته ولېږه او دا چې کوم د اوس پول دا یې نشي تړلی، دا ستا نوی تعلیم یافته انجینیر که نه. وی په علامګل پسې خلکو علامګل ورته وایي زه پښتون یم، زه د بې عزته کړی یم، دا چیف انجینیر او ورسره ټوله مله ما ننواتې به کوي، زه به هله بیا دا کار کوم که نه. وی چیف انجینیر چې تا خو پرېږده ستا د مړیو ننواتې هم کوو که نه. چې علامګل ماما راغی، وی پول بیا وتړو، کیسه خلاصه شوه. ولي خان دا مثال ځکه ورکوو چې علامګل ماما د ده ظاهرشاه مقصد و که نه. چې علامګل ماما ناست دی په روم کې، تاسو لاړ شئ هغې سره خبره وکړئ. علامګل ماما دا د افغانستان پول تړلی هم شي او خلاصولی هم شي که نه. نو دا د افغانستان مسایل چې کوم دي دا ډېر پیچلي دي او ډېر ملغک هم دي. او اوس وخت کې چې کوم د بین الاقوامي سیاست دا سره روان شوی دی، لږ په دې باندې رڼا اچوو. هر څوک د خپل طبیعت خبرې کوي چې هند تقسیمېدو، په هند کې 2 سوچ په امریکایانو او په پیرنګیانو کې. یو سوچ دا و چې هند موږ متحده پرېږدو، چې هند به موږ د روس په مقابل کې، د سوویتونو په مقابل کې دا یو قوت شي که نه. بل سکول آف تاټ چې پخوا به ورته نن ټینکس ورته وایي که نه، هغې وایي چې نه، هند که موږ متحد پرېږدو نو هند خواوشا کې ټول غریبان ملکونه دي او دې طرف ته مالیه ده، دوی به ټول زور چې کوم ده په اقتصاد راولي او هند به چې کوم دلته یو اقتصادي قوت شي. هند به دلته چې کوم دی دا کوم واړه اسلامي ملکونه د به مقناطیس په ټول په هند پورې ښخ شي. او دا چې کوم په عربو کې تیل دي، کوم په ایران کې تیل دي، کوم په مشرقي ایشیا کې تیل دي، دا خو موږ مفته هند ته ورکړل که نه. یوه او بل موږ د هټلر یا د جرمنیانو سره د 2 جنګونه خو دا د تیلو په سر کړي دي او په بل شیخ باندې نه وي کړي، نو دا موږ مفته هند ته ورکوو که نه. او بل دا دی چې که هند اقتصادي قوت شي، د هند به موږ سره د دنیا په مارکیټ باندې به جنګ وي که نه. او افریقا ورته پیشو په ټوپ کې د افریقې ټول را میټیریل. نو پکار دا دی چې موږ هند تقسیم کو د اسلام په نوم باندې، او مشرق او مغرب کې تقسیم کو. اسم دا جنابه په خوشحال، مسلم لیگ به په خوشحال کو. نو هند به مونږه د دې جوګان نه وي، ولې دا مغرب به چې کوم د اسلام په نوم ایراني او عرب تلو ته نشي تللی، مشرق به د بنګلادیش او د برما د وجه نشي تللی،
او موږ به چې کوم د کشمیر د دوی په منځ کې یو ډوکی واچوو د سپو غوندې به دوی پې جنګېږي که نه او تر نن ورته پرم دوی پې جنګېږي که نه نو دوی چې کوم دی 14 د اګست 1900 بل پروګرام دا چې چا وي چې هند تقسیموو دغه وي چې موږ به چین د سوویت یونین په مقابله کې تیاروو که نه ځکه چې په هغې وخت کې تاسو ډېر ځوانان یې خو که تاریخ ولوستی په هغې وخت کې جنرال کانشیک د چین مشر وکړ جنرال کانشیک مذهباً عیسایي و اما نژادي چینی و نو دوی دویم جنګ عظیم کې د امریکایانو ملګری و نو دوی چې موږ جنرال کانشیک د دې مقابله کې غټ کو هند به تقسیم کو چې څه وخت دوی هند تقسیم کړ په 1940 کې اګست کې دلته چې کوم دی په 48 کې سټالن د دوی سره یو چال وکړ سټالن چال داسې وکړو چې دوی وویل چې زه د ټول یورپ نیسم په هغې وخت کې په ترکي کې ګډ وډ په یونان کې خو بلکل د کمونیسټانو او ضد کمونیسټانو جنګونه وو او دلته المان هم ګډ وډ وو او فرانسه تش نوم و څه نه و ورسره انګلینډ هم تش نوم پاتې شوی څه نه و نو د امریکایانو د سټالن دغه چې زه ټول یورپ نیسم نو دوی ټولو چې کوم دی زور آواز چې سټالن چې کوم دی د برلین ناکهبندي وکړله که نه چې د برلین ناکهبندي وکړله او په دې باندې چې کوم دی چې کوم په المان کې پاتې کېږي دا ټولو ته پته ده مغرب ټول زور دلته دوی ورته لوفت بروک وایي هوایي پول یې جوړ کړه خو د سټالن چونکې هغه شرقي غا او شلاو چې ورته وایي هغه کې شروډ ورته یې مخکې انګریزي کې دا کنینګ دا ډېر کنینګ و او د چې کوم د اصلي مقصد بل شی و د په دې وخت کې هلته د موزتنګ او د جنرال کانشیک په منځ کې جنګ وکړ د موزتنګ سره دومره امداد وکړو چې څه د مغرب په دې پوهېدل چې وایي د سټالن اصلي مقصد دا کیموفلاژ خبره وه د مغرب یورپ دخوا هلته دوی ملګری چې د جنرال کانشیک بیا په فارموسا کې ناست و نو په مغرب باندې هغه لوبې وشوه پښتو کې یوه کیسه ده وایي پخوار کریمي دوه وشوه لوبې یو یې خون د لاسه وشو بل یې ووته د لاسه ګل موقع یې که نه نو دوی هم هند تقسیم کړو هم چین ځنې لاړو او بیا پاکستان سیټو دا ټولې کیسې وشوې بیا چې څو روسیانو بېوقوفي وکړله افغانستان ته راغلل دلته بیا د مغرب غوا لنګه شوه که نه د مونږ په وینو باندې دا د برلین دیوال وران شوی دی دا برلین مومباتی نه ده وران کړی دلته المانیان مومباتی بلې چې دلته برلین مونږ وران دا هغه چپه د هندوکش نه راغله دا زمونږ وینه وه چې د ټول یورپ یې اوډه کوو یورپ یې یو کړه که نه او نن دوی ته شرم نه ورځي چې یو زر افغانانو ته پناه ورکړي که نه دا د افغانانو وینه ده چې نن دوی یو دي دا د افغانانو وینه ده چې د کمونیزم کابر ته کوز کړو که نه نو ما مقصد دغه دی چې په دې منطقه کې دا لوبه په مونږ کېږي که نه نو اوس د کیسه مې ځکه ته اوږده کړله چې اوس پخوا به د مغرب دپاره خطره شمال مغرب نه وه سوویت یونین نه شمال مغرب خو دوی کابر ته کوز کړو که نه اوس د نوې لوبه دا روانه ده چې دوی نه خطره اوس د چین د اړخه دی که نه د شمال مغرب کیسه خو لاړله که نه اوس دوی دا کوشش کوي چې چین څنګه مالک وکړي سوویت یونین یو نظریاتي ملک و سوویت یونین فوجي ملک و اما سوویت یونین چې کوم ده اقتصادي هېڅ نه لرل ایون په افغانستان کې سوویت یونین ماتې په دې نه وه خوړلې چې کلاشینکوف خلاص شوي وو که نه ماتې په دې وخوړله چې اقتصادي ملا یې ماته شوله که نه جنګونه پیسې غواړي جنګونه اقتصاد غواړي او د سوویت یونین ملا ماته شوه او ځکه ټوکړې شو که نه اوس د امریکې او د مغرب د اقتصاد هم ګډوډ شو دا فضول جنګونه لکه افغانستان عراق او دا نو اوس دوی دا کوشش کوي چې هند خو اوس بیا سره یو کولی نه شي پخوانۍ کومه دوی تیوري وه که نه اوس دوی دا کوشش کوي چې پاکستان هند افغانستان بنګلادیش دا سر کله څه نوم پکې دي چې دا د چین ته یو دیوال جوړ کړي که نه خو پاکستان چې کوم ده هغه دیوال تر اوسه پورې نه ورسره ماني او تاسو که نقشه ته وګورئ اوس پاکستان غواړي دا د څه ورته د بلوچستان د ګوادر کوریډور چې د ورته دا درنګ که نه نو دا درنګ که راوځي که نه نو چین ته چې کوم ده مخیال دی چې 80,000 کیلومتره فاصله کمیږي که نه او بل چین چې کوم ده راوځي برهین ته چین ته مخامخ چې کوم د عربو تیل دي اوس دا لوبه داسې روانه ده چې اوس په دې منطقه کې افغانستان پروت دلته د موږ په اسمان کې نه وي پراته پښتانه دلته پراته دي په دې کې چې کومه ګډوډۍ راځي کومه زلزلې راځي دې نه موږ ځان نشو بچ کولی موږ چې سترګه پټه کړو چې نه موږ په دې کې اوس پښتانو مشرانو ته خاص کر دا نوي کول ته لکه یوسفزی صاحب شو ځلاند صاحب شو عمرخیل صاحب شو دا نوی کول دی موږ نه ډېر ځوانان دي بلکې بچو دوی ته پکار دا دي او تاسو دا ټول نوي ته زه اپیل کوم که نه چې تاسو رابطې سره وساتئ تاسو دا نوې زلزله چې روانه ده په دې کې د پښتنو د قسمت
یوه نقشه جوړه کړي، یوه خیالي نقشه جوړه کړي، یوه الټرنیټیو نقشه جوړه کړي چې که دلته داس وشول څه به کوو، که دلته داس څه به کوو. نو دې دپاره د نوی نسل ته زه اپیل کوم چې تاسو په دې باندې د سیریس خبره ده، مونږ وخت تېر دی، د تاسو فیوچر دی، تاسو راتلونکی وخت دی که نه. نو په دې باندې اوس د پاکستان دپاره دوه لارې دي. تاسو ته ښه پته چې امریکا په خپل امریکې هغه نیکسن وکړ، کسنجر ویلي چې امریکې په دښمني نه دوستي خطرناکه ده که نه. نو اوس پاکستان کې تاسو به لیدلي اوس چې کوم د پاکستان اټم بمونه جوړ کړل، د اقبال الله چې موږ په وینې اټم بم جوړ کړ، خو تاسو ته پته شته 2 هفتې مخکې کېږي، یوه نیم هفته مخکې کېږي هند یو نوی اټمي میزایل خلاص کړو. دغه اټمي چې کوم ده دا د پاکستان چې څومره اټمي طاقت دی که نه، دا بلکل نول و زیرو بلکل یې ختم کړه که نه. نن پاکستان چې کوم سرتاج عزیز چغې وایي او پاکستان چیف اف سټاف چې کوم ده منډه وکړي چین ته لاړو چې موږ څه وکړو که نه. نو نن امریکا دا کوشش ده کوي چې د چین لاره ونیسي. دا ګوادر به د پاکستان دپاره داسې کېږي لکه اول جنګ عظیم کې د بغداد ریلوې لاین چې و که نه، په هغه وخت کې دا کشمکش و، جرمنیانو غوښتل چې د بغداد ریلوې لاین جوړ کړي، ترکیانو عثمانو چې موږ هغه ته څه ورته بور عرب ته ورسو، د بور خزر ته که نه. نو هغه چې کوم دی هغه ته یې پرې نه ښوده او اول جنګ عظیم شروع کړو، ترکیان په منځ کې لاړله، المانیانو بچۍ هم لاړه، اوستریش هم لاړو. نو دا اوس چې کوم ده په دې غوبل کې پښتانو ته ایښوالی پکار دی. یو خو کنفرنسونه دي، کنفرنسونو باندې مزه تاسو د هند ګرون دا وروسته پاتې چې د خلکو وګورئ چې دلته څه منصوبې راوالې دي که نو په دې شیانو کې چې کوم ده د پاکستان لپاره دوه لارې دي. که دا د امریکې په لاره ځي که نه، چین بېلي، او که د چین په لاره ځي که نه، نو دا به د ده غاړه ته د شلویږي. ولې په دا چې نن هند دغه تجربه وکړه، سبا هند بله تجربه کوي که نه، سبا بله کوي. او تاسو ته پته ده چې د هند د دفاع وزارت چې کوم بجټ دی د ټول د پاکستان د بجټ برابر دی که نه، او پاکستان په کریډیټ چلیږي. او که پاکستان دغه څه ورته د عام ریس چې ورته د اصلو په منډه کې وکړي، او دا پاکستان به ایکسپلوډ کېږي، انپلوډ کېږي، انپلوډ چې دننه نه به دماکا پکې کېږي که نه. نو دا دماکا چې وشي، او دې دماکو ته پکار دی چې موږ پښتانه اوس نه ویښ وو که نه. په هغه ورځ باندې څه وایي پښتانه وایي چې جنګ په ورځ اسونه نه مستېږي که نه. نو دې دپاره اوس نه پکار دا دی، هم دا مونږ یو هم تاسو یو چې په دې منطقه کې د راتلونکي زلزلې دپاره خپل هغه وکړي. باچا خان خبره باچا خان وایي چې په کومه منطقه سیلاب راشي چې څوک ویښ وي هغه اوبه په خپل پټي واړوي خړوبې کړي که نه، وایي چې کم ویده وي هغه سیلاب یوسي که نه. دا اوس په مونږ پورې دی، دا اوس په مونږ پورې ده چې آیا مونږ ویده یو پاتې کېږو که ویښ پاتې کېږو که نه. تاریخ د چا سره غا نه کوي که نه. هر څوک چې خپل په خپله خپو ولاړ نه وي، نن سبا هېڅوک د هېچ امداد نه کوي. او که موږ په دې تمه چې پلانی به کوي پلانی به کوي، دا اسفزول خبرې. نو اوس چې کوم دی د پاکستان چې د هند سره د رقابت کې راشي، نو پاکستان چې کوم ده اوس پخوانۍ سعودي نه ده چې پاکستان ته پیسې ورکړي. امریکای خو تر دې ته پورې لاړو چې د جهازونه او F-16 جهازونه ورته اول ورته چې نیم قیمت تاسو راکړئ، نیم به موږ کریډیټ درکړو. اوس هغه کانګرس بند کړل که نه، وایي نه یې درکړو. تر دې ته پورې شکیل افریدي خدای خبر د بن لادن دا کار یې کړی و که نه دی کړی، خو چې دی پکې نیولی دی. هغې په هغه باندې چې کوم دی پر تاسو دا نوي خلاص کړی، دا اوس ټولې پالمې دي که نه. نو اوس موږ ته دا پته نه لګي چې امریکا دلته څه غواړي. باید موږ دا یو عام خبرې دي د امریکې د هینټ ګروډ او پښتنو ته پکار دي چې موږ د هر بین الاقوامي قوت سره خطر ونه جنګو. موږ دومره قوت نه یو. روس سره نور خلک ملګرتیا وکړي، موږ خطر وجنګولو. او نن چې کوم د نیم پښتانه چا خپې د لرګي دي او چا سترګې د لرګي دي که نه، هغه خو دا او نن چې کوم ده چې دا زلزله راځي، باید موږ په دې سوچ وکړو. دلته دوه غټ بلاکونه جوړېږي، یوروسای بلاک دی، چینای بلاک دی که نه. آیا موږ په دې سره خیر دی؟ او بل د امریکنای او د یورپ او څه ورته د برطانیې بلاک دی، آیا دوی سره هم خیر دی؟ او که موږ دومره زورور وای چې امریکا وډبو، موږ روس وډبو، بیا خو موږ یو په خپله سوپر پاور بیا څه شته ناست یو که نه. خو داسې نه یو که نه. نو دې دپاره په کلیو کې که نه د بین الاقوامي سیاست او د موږ ستاسو د کلي په څېر دی. په کلي کې چې مسله در پیښه شي چې یو مالک ستا طرفداري نه کوي که نه، فیصله چې کوم ده ستا په حق کې نه کېږي،
باید په کلي کې یو ملک ستا په هغه باندې تیږه کېدي که نه همداسې بین الاقوامي هم ده که نه او موږ ټوله دنیا پسې راخښتې ده که نه او دا کوو که نه او په منځ کې چې کوم د 15 ازبکو تاجکو د زرګانو په کابل کې ځان وشو خلاصولی پنجپۍ خپلې دا خو پاسه راباندې سولې د 80 کاله وشول که نه او زه دې ځای نه تاجک ته ازبک ته زره ته وایي چې لږ خوره تل خوره او که تا چې کوم دی که تا دا د پښتنو سرې مچۍ یو ځل در پسې راپورته شوې زه تا ته یقین در کوم چې بیا به افسوس کوې که نو دې دپاره زه نن ډېر خوشحال یم چې دا دی احمدشاه بابا لمسی د میرویس لمسی د باچا خان خوشحال خان پیرو خان دلته را جمع شوي یو ټیک ته موږ په خپل تاریخ ویاړم کوو که نه خو موجوده وخت ته به ګورو چې اوس موږ څه پوزیشن دی که نه او دا ځکه چې موږ غیر منظم یو باید چې موږ منظم شو او پښتون چې منظم شي په دې منطقه کې ما څو ځله دا ویلي چې پښتون یو قوت دی بغیر پښتونه دته سټیبلیټي نشي راتلی که نه څوک چې څومره کوشش د روسیانو کوشش وکړو خړ سترګې لاړل د امریکایانو پرنګیانو پخوا کوشش وکړو خړ سترګې لاړل خو پښتون چې منظم شي ما باید پښتون د نوی نسل په دې پوه وي چې امریکا ته یا روس اچت سره چې موږ ملګرتیا کړو چې وروره ستا بین الاقوامي مفادات دي زما خپل علاقایي مفادات دي زه به ستا بین الاقوامي مفاداتو کې ګوتې نه وهم ته زما مقامي مفاداتو کې ګوتې مه وه موږ به د اسلام په نوم باندې د اسلام ټکه به پرېږدو که نه د اسلام ټکه یو موږ ته را په غاړه کړې دی که نه الله اکبر موږ کوو ډالر بل څوک اخلي که نه او اوس چې کوم دی ما نن پرون د چا سره خبر په چا به ښه لګي چا نه له ښه لګي خو د سیاسي نقطه نظر نه چې د ګلبادین او د غني په منځ کې چې د اوس خبرې روانې دي که نه خدای دې وکړي دا کامیاب شي ما ورته زه ګلبادین په سیاسي توګه هېڅ نه منم که نه اما دا خپل تخلص کې دي حکمتیار نو ما ورته په خپل عمر د حکمت کار نه دی کړی که نه او دا د اول ځل ده چې حکمت کار کوي چې دی د خبرې کوي که نه باید زه دا وایم چې پرون چا ته خبر غني چې کوم د پرفیکټ نه دی دا موږ ته پته چې غني د چا د لاسه ناست دی که نه او که سبا مال ته بوځي ما به هم د غني په څېر شی وم که نه نو ما مقصد دا دی چې د غني چې کوم د په ړانده کې څه وایي چې په ړانده کې د یوې سترګې والا هم باچا وي که څه نقل دی د پښتنو که نه نو دا زموږ خلک ته غوره کولی شو موږ پښتانه اکثریت ټول د غني ناست دی پلانې ناست دی خو نور خو موږ تاسو پېژنو چې غني به څوک بل څوک نو ما مقصد دا چې د غني خپې به نه راوکاږو او ګلبدین که دا کار رښتیا وکړه د سړیتوب کار دی او د طالبانو ته او نورو مخالفینو ته چې د خدای دپاره رسول دپاره دا ستاسو وطن دی تاسو د خپل سکولونه مه ورانوئ تاسو د خپل وطن مه ورانوئ تاسو چې کوم د پنجابی چې زمونږ یار نه شو لاندې پښتانه هلته مونږ یو مولانا او نشنلي مولانا هغې وی پنجابی پټانه مره مسلمان به یې وایي پښتون زمونږ مسلمان لور دی وی کله نه وایي چې پنجابي پټان کا به یې که نه مسلمان به یې که نه وی پټان یې ضرور دی که نه نو دې دپاره پټان ته پکار دی چې خپل ځان وپېژني او په دې منطقه کې چې کومه زلزله را روانه ده د دې دپاره یو نقشه جوړه کړي او زه خاص کر د نوي نسل ته وایم او موږ به هم کوشش کوو او د دې دپاره رابطې پکار دي او اوس خو رابطې خدای فضل له انټرنیټ ته څه شی دي څه شی دي دا څوک نشي ویلی چې زه خط لیکه 2 میاشتې پرې لګي اوس سیکنډونو خبره ده که نه بل چې کوم ده دا د موږ د منطقې خلک موږ سره ضد لري ملالۍ نن په دنیا کې یو ستوری دی او دا ملالۍ دوی په دې نه دي مخالف چې ملالۍ ته طالبانو یا د تعلیم غږ کړی ملالۍ دوی ځکه مخالف چې دا د پښتنو یوه لور ده دا د پښتنو یو فخر دی او دا ټوله اشیا کې وګوره دومره کم عمر کې هیڅ چا چې کوم د نوبل پرایز نه اخیستل که ملالۍ وخت دا په خلکو بد لګي که نه باید نور زه نه عذابوم خبرې ډېرې دي او وخت کم دی د نور ملګري به هم خبرې کوي او ما نه څه ګډې وډې خبرې شوي هغې معافي غواړي تاسو نه او بیا به سره میلاویږو بیا به خبرې کوو او تاسو چې ناست د ټول احساس لرئ ټول دې ته او تاسو نوی نسل یې ویښ نسل یې زه د افغاني ویب پاڼې ولم اوس افغاني نسل د شف نه کوي په افغانستان کې نن یې د شف نه شفتالو جوړ دی دا ډېر ښه زری دی د خدای په امان